سږکال بلخ کې په 2500 هکټاره ځمکه باندې د شولو کرکیله شوې ده. د بلخ ولایت په شولګر، زارې، کلدار او شورتیپه ولسوالۍ کې سږکال د تیر کال په پرتله په کمه 2500 هکټاره ځمکه باندې شولې کرل شوې دي. په دې وروستیو کې د بلخ ولایت په شولګر ولسوالۍ کې کروندګرو د شولو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې د بلخ کرنې ریاست له لوري د معیاري تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. یو شمېر کروندګر وایي چې یو بوجۍ 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره یاکوټ په بازارونو کې په 1000 افغانۍ پیري، چې دا باید د دوی له توانه وسې پوره نه ده. دغه کروندګر له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي چې د امراضو ضد دوا، زراعتي تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې ورسره لازمي مرسته وکړي. موږ دغه شالیکاري کوو، دغه لومړني حکومت نه موږ ته زراعت شولې راکړې وې، دغه شولې مې حل کړي دي، دا ښې پرېمانه شولې کوي. اما یو خلته کوټ په 2000 روپۍ، په 15000 روپۍ، 6000 روپۍ د موږ نه څه پوره کولی. خدای پاک وکړي چې برادر جان د موږ حکومت ته قوت ورکړي چې د موږ بندرونو کې دا کوټ موږ ته ارزانه راولېږي. کوټ چې قیمت ده ډېر، د کوټ د لاسه موږ ډېر نالیږو. نور شاید هر شي باندې موږ زور کار کوي، په کوټ هم زور کار نه کوي. زراعت له خوا نه کومک سوی نه ده چې موږ ته د دوا په هکله زراعت له خوا کومک سوی. موږ په دې شولو کې شیندلی، موږ په شخصي آزاد بازار نه دوا اخلو، بیا د خپل شولو کې شیندو. غیر له هغه نه د حکومتي له خوا نه موږ سره کوم کومک او مرسته نه ده سوې چې موږ ته دوا راکړي، موږ په دا شولو کې شیندلي. په ورته وخت کې د شولګرې ولسوال وایي چې د اوس لپاره د بزګرانو لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري. د نوموړي په خبره ښایي په راتلونکي کې د اړتیا وړ توکي له کروندګرو سره مرسته وکړي. دی د مرکزي حکومت له مسؤلینو څخه هم هیله لري چې د کرنې د ودې او پراختیا په برخه کې د شولو لرونکو کروندګرو سره همکاري وکړي. ولسوالی شولګر بسیار یک منطقه کشتخیز میگیم ما در خود مردم. در این مردم که هست وقت فعلا کنم برنامه خاصی فعلا گرفتن نشده که برای همین دیقانکارای شالیکار کوت کیمیاوی داده شود و تخمی از یاد داده شود. شاید که از بعد ما تصمیم هم میگیریم و برای از آماده شویم که باید برای از کمک شود که اگر دیگه داده نشود کوت کیمیاوی مردم داده شود. اگر کوت کیمیاوی برای مردم داده نشود خیلی ها این مردم رسیده نمیتونه و حاصل خوب گرفتن نمیتونه، که تا زمانی که برای کمک نشود. این سال که هست سال خشکی هم بود و مردم پسمان است و باید که از طرف ولسوالی یا از طرف مقام بالا که کمک برای مردم نشود خیلی ها پسمان میشه. په همدې حال کې د بلخ د کرنې رئیس مولوي شمس الدین خالد زیاتوي چې بلخ ولایت کې سږکال د تیر په پرتله د شولو په حاصلاتو کې 10% کموالی راغلی دی. نوموړی لوی لامل د اوبو کمښت او وچکالي یادوي. در ولایت بلخ 3500 هکتار زمین شاله کشت شده بود در سال گذشته در ولسوالی شولګر، کلدار، شورتیپه و امسال نظر به کمبودی آب پیش بینی شده که 2500 هکتار زمین شاله کشت شود و در حاصلات قبلی هم در هر هکتار زمین 30 تن شاله به دست آمده حاصلاتش. د معلوماتو له مخې شولې د هیواد په بلخ، بغلان، کندوز، لغمان او تخار ولایتونو کې ډېر حاصلات ورکوي او کښت هم ښه وده کوي. شولې معمولا هر کال په جوزا او سرطان میاشت کې د لاس په مرسته نیالي کرل کیږي.